بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ما خپل سپیکر دا تقریبا چې دغه غربیان راغلي دي افغانستان ته، دغه وخت دومره په تیزي روان ده چې بالکل سړی ورته حیران شي. نن جمعه دلته به چې مثلا نن به یکشنبه دوشنبه سهشنبه به وي، بیا جمعه را باندې راشي. نو دا د اخر وخت علامه ده چې هغه زمانه چې کوم او په تیزي باندې روانه وي. دغه رقم رسول الله مبارک یو حدیث مبارک 14 علامې ذکر کړي دي، تقریبا هغه اکثره موجوده سوي. نو زنا چې کوم د هغه اسباب بیخي زیات شي، او جمعات کې به هغه دنیوي خبرې کیږي. اوس ادمو تاسو وینئ چې مانځه باندې ولاړ شاته موبایل ډنګ ډنګ شروع کی، یسروز آلات به ډیر شي، بیا دایمه زنا وي، د غړمې به ډیر زیات شي، او خلک به خپل خزو سره دومره محبت کوي. مور پلار کیسه کې څوک نه خپل خزه به خوشاله وي، د ملګری خبرو منل کیږي، پلار خبر به نه منل کیږي، او دنیا چې کوم د هغه به د انسان لپاره بیخي د شي وګرځي لکه قبله. نو لنډه داسې په هر ممکن کوشش سره به سړی کوشش دا کوي چې هغه دنیا ترلاسه کړي، نو حلال او حرام دغه شته به نه کتل کیږي. نو تقریبا په یو حدیث مبارک کې 14 علامې ذکر شوي دي. رسول الله مبارک چې کله دغه علامې ولیدلې، نو بیا تاسو هغه د سرو بادو انتظار کوئ، او تاسو به سره بادو نه راپورته شي. تاسو بیا دې انتظار کوئ چې لاسانه به کاڼي در باندې وولي. تاسو دې انتظار کوئ چې ګیس کې به انسان وي، بیګه کې مسخه وي، خنجر به جوګه به جوړ شوی، او د خاصه انتظار کوي کېدای چې زما کمال نه راوځي. نو ګوره اوس که څه فکر وکړي، علماء کرام فرمایي چې تقریبا هغه علامې اکثره موجوده سوي دي. دا سترګو وینو هغه علامې اکثره موجوده سوي دي. نو اخیر وخت ده، شي کفایت نه دي. خدا د شي د آخرت یو فکر په کار ده چې خدای پاک پیدا کړی. رسول الله مبارک هر انسان چې د خپل رزق د شي ګرځي، لکه په انسان چې د اجل شي ګرځي، مرګ شي ګرځي. موږ تاسو د اوري ویني چې زمکه اسمانه باندې تیار روانه وي، خدای پاک مرګ مقدر کړی، الته ګور نشي پاتې، تیار راولي مرشي. څوک به دریابو ګوره مرګ ته مقدر الته مرشي، څوک موټر کې مرشي، څوک جنگو کې مرشي. هغه مرګ چې کوم مقدر ده هغه څوک نه خلاصيږي. رسول الله مبارک چې کوم رزق شاته مقدر شوی ده، خامخا خپل رزق دی خوري. خدا چې کوم شي ذمہواری د موږ الله اخیسته، الله تعالی فزر سوامي کوم څه لیوانه کیږي. موږ په څه لیوانیان یو، شپه ورځ لګیای شي په خو باندې پوسو روپۍ ده تر دې پورې چې ملایم کوي شي اړو کې مراسته شي، بس اتنور د کارینو بس به توبه وبس. دا فکر په کار ده چې دنیا ژوند چې کوم د خدای پاک پیدا کړی، الله رب العزت په د موږ هغه د رزق بندوبست په الله کوي. او دا فکر په کار دی چې دا خپل بچی ته مثال زه خلا روخین که بدل روخین د خپل کاروبار چې کوم په حلال لګیا که په حرام لګیا. نو الله تعالی د آخرت فکر سره پیدا کی. زدی د بیلتون تندیران را وکړم، زدی د دیدان د اوبو تګیم.